حدیث واوره دا وظیفه ده ښه خلک نن سبا په وظیفو پسې ډېر ګرځي حالات ګډ وډ دي ملک کې بهر هم د مزدوریانو دا وظیفه والا یقیني نبوي نسخه او وظیفه او اجازه هم ټولو ته ده ګوره موږ هغه کوم نه یو چې خاص اجازي تاسو ټولو ته اجازه ده د دې وظیفې چې دا اجازه تاسو مخکې ورکولی شئ حدیث کې دا راځي ابی بن کعب رضی الله عنه روایت ته امام احمد امام ترمذي راوړی په توجه سره واوره ابی بن کعب رضی الله عنه یو پیر راغی وی یا رسول الله ای د الله پیغمبره انی اکثر الصلاة علیک زه په تاسو باندې یا رسول الله ډېر درود ویم فکم اجعل لك من صلاتي ای دعائي نو زه به د خپل دعا په دوران کې څومره درود په تا وویم یعنې تپوس کوي چې یعنې زه خو درود ډېر ویم او خوښه مې هم دا دی چې ډېرې وویم خو چې دعا غواړم په تاسو خو لازم درود ویم خو څومره ویمه هغه ورته ویې ما شئته چې څومره یې ویې نو وایه نو ده ورته ویې الربع څلورمه حصه به جو په تاسو درود ویم درې حصې به دعا غواړم څلورمه په تاسو درود ویم رسول الله وسلم ورته ما شئته چې بس څه چې زړه غواړي فان زدت فهو خیر لک او که د دې څلورمې نه دې هم ډېره کړه نو خیر پکې ډېر دی وی ما ورته ویې چې النصف نیمه به دعا غواړم خپل حاجتونه به الله ته بیانوم نیم به په تا درود ویم وی رسول الله وسلم ورته ویې چې ما شئته به ستا خپله مرضي ده خو که خبره دې ډېره کړه نو خیر ډېرېږي وی ما ورته ویې چې فالثلثین بیا به داسې کار وکړم د الله رسوله چې دعا به درې حصې کړم نو دوه به په تاسو درود ویم او یو حصه کې به دعا غواړم خپل مسله به الله ته خپل حاجتونه وبیانوم وی راته وی چې ما شئته ستا خپله مرضي ده خو فان زدت فهو خیر لک که دې د دې نه هم ډېره کړه نو ستا پکې خیر ده د دې نه بعد خو پکې څه نه و ده ورته ووی اجعل لك صلاتي كلها د الله پیغمبر جو بس پتا به صرف درود ویم نه یعنی زما دعا به د اول نه د اخره پورې صرف درودي بس رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ها اذا تکفى همك ويغفر لك ذنبك نو بیا خو به د هر مصیبت حل شي هر مسله به د حل شي او هر ګناه به در الله وبخي چې صرف درود وي یعنی دا څنګه کېدی شي طریقې څه ده طریقه داسې لکه چې وضاحت د ابی بن کعب رضی الله عنه د طریقې لکه اوس یو سړی دی جومات ته رانوت او اذان وویلی شو اذان او اقامت منځ کې دعا ښه قبلېږي که نه او د دې ټیم کې لاس اوچت کړي چې یاره دعا غواړم او دعا د اول نه د اخره پورې درود دي اول نه اخره پورې درود دي هر هم غم دړ تکلیف مصیبت به ته الله ختم کی او ګناهونه به ونه وبخښي اسې دې کې یعنې ما په یو ورځ سوچ کو د حدیث زما مخې له راغی یو کتاب کې نو ما په هسې سوچ کو چې لکه الله دې سړي له ولې دا هر غم او مصیبت او دا ختموي د دې سره نو دا یې خو ډېرې وجې کېدی چې لکه دا خو معلومه ده چې یاره په پیغمبر یې درود ووي او په پیغمبر باندې الله مین دی چې الله پې مین دی او ده پې درود ووي الله ورله دا هر څه ورکړو دا ټولې خبرې صحیح دي خو زما یو نقطې ته سوچ لاړه ده چې دې سړي د الله او د الله د پیغمبر دومره لحاظ وکړو چې خپلې مسلې یې پرېښودې او صرف یې درود ووي نو چې ده دومره لحاظ وکړو نو الله وله د خپل طرف نه هغه ټولې مسلې حل کړي بغیر د ویلو نه بغیر ده ورته ویلی وي خو الله وله هغه ټولې مسلې حل کړي ځکه چې هلته ده لحاظ د الله وکړو لحاظ یې د الله د پیغمبر وکړو نو الله غیرتي ذات دی چې ته یې دومره لحاظ وکړو دومره یې د هغه د پیغمبر لحاظ وکړو نو خو هغه هم ستا لحاظ کوي نو دا فضیلت واوره بل فضیلت په رسول صلی الله علیه وسلم باندې د درود ویلو چې کومه دعا کې درود ویلی شي هغه الله قبلوي او زه خو د خپلو خلکو دې دعاګانو ته ډېر حیران یم یعنې دا دعاګانې لاسونه دېسي نو بعض پکې لاسونه هم دېسي کوي او
یو ته ګوره او بل ته ګوره، یو 2 سیکنډه یي نه ما ته ښکاري 2 3 او بیا کړس مخلی راواچي. لاسنیوي له چې ورشېره وي دا وابیان دوا نه مني. څنګه ته کومه دوا کې لاس اوچت دا دوا ده، دې ته رواج وي، دې ته دعا خو نه وي. که دوا ورته وایي هغه پښتو اصطلاح کې دوا ده، خو دعا نه ده. دعا چې ستا توجه خو یې الله ته کم سے کم کوي. دلته ګوره چې په کومه دعا کې درود یي هغه الله قبلوي. موږ ته پکې دومره ټیم یي نه چې موږ پکې درود وایو، ځکه چې هغه ټوله د 2 سیکنډو دعا ده که نه. مانځه نه بعد هم نه لیدلي سلام چې وګرځي نو اوس په دې کې د درود څه ټیم ووي، خپل عجزي الله ته څه ټیم بیان کړه، د الله حمد پکې څه ټیم ووي، د الله صفات پکې څه ټیم بیان کړو، بس مخلی راواچو. او دې حدیث نه غوږ کېدی. ګوره یو روایت کې داسې راځي چې یو کس جومات ته راغی، دعا یې غوښته د رسول صلی وسلم په دې جومات کې، نو په دې دعا کې نه د الله شان او صفات بیان کړو او نه درود وي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته عجلت ایها المصلي، ای دعا غوښتونکي ډېره تهدید یې وکړه. نو بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وښوه. بل یو کس راغی هغه هم دعا غوښته، نو رسول صلی الله علیه وسلم واورېدو چې هغه سړي اوله کې د الله حمد او ثنا وي. حمد او ثنا یعنی عربی لازم نه چې عربی کې حمد او ثنا څه ته الله شان بیان کړي، یا الله ته عزت منې، یا الله ته زورور یې، یا الله ته داسې، یا الله ته داسې، او بیا پسې درود وي. وی چې څنګه دا 2 کارونه وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وي، د حدیث امام ترمذي راوړی هغه ورته کېدی وی ادعو تجب وسل تعطا. ها اوس چې د الله نه څه غواړې دله درکوي، او کومه دعا چې غواړې قبلوي، ځکه چې درود دی وي. نو دعا کې چې ته درود وې الله دله هغه دعا قبلوي د دې درودو د برکت. دغه شان د الله شان چې پکې بیان کړي. یو بل فضیلت والا او دا روایت امام طبرانی راوړی دی او سند حسن درجه کې دی. عمار ابن یاسر وی رضی الله عنه، دا یقیني ځم چې دا اکثر ملګري به اول پیروي او که ټول ووایم هم مبالغه به نه وي. وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې ان لله تبارک وتعالى ملکا، د الله په ملایکو کې یو ملک دی چې اعطاه اسماء الخلائق، الله ولا د مخلوق دا ټول نمونه ورکړي دي، ټول نمونه ولا ورکړي دي. نو کله چې هم رسول صلی الله علیه وسلم په ما باندې زما په امتیانو کې څوک درود ووایي، نو رسول صلی الله علیه وسلم ته دا ملائک درود را رسي. صحیح حدیث کې دي چې رسول صلی الله علیه وسلم بعض ملائک داسې الله مقرر کړي دي چې هغه د دې بندګانو د درود چا ته رسوي، درود او سلام رسول صلی الله علیه وسلم ته رسوي. نو چې کله ما ته درود را ورسي نو د دې سړي نوم راته واغستی شي چې فلانې په ته درود او سلام ووایي. نو فیصلی الرب تبارک وتعالى على ذلك الرجل بكل واحد 10. نو الله بیا په دغه سړي باندې د یو درود په مقابله کې 10 پیرې رحمتونه راوړي. خبره مې دې پوره کولی چې ستا نوم نوټ کېږي باقاعده، چې کله ته درود او سلام ووایې نو ستا نوم نوټ کېږي. او دا خو صحیح حدیث کې راغلی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. په ما باندې درود وایي تاسو چې هر ځای کې ستاسو درود ما ته رارسي. ښه دا درود داسې نه رسي چې هغه اوري، ځکه چې هلته بل حدیث کې دا تشریح ده امام احمد راوړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې ان لله ملائکه سیاحین فی الارض، د الله داسې ملائک دي چې هغه په دې ځمکه کې ګرځي. ډیوټي دا ده چې هغوی زما د امتیانو درود او سلام ما ته رارسوي.
پوه شوي که نه. نو که چېرته رسول صلی الله علیه وسلم ډایرک اورېدی نو بیا دې ملایکو ته ضرورت نه و. او دلته دا خرافات د عوامو چې کم دي، خصوصا د دې بریلیانو تصوف والا الله والا، چې یاره د رسول صلی الله علیه وسلم قبر له چې ورشو پلانې بزرګ ورغلی او سلام یې واچو او وی لاس د قبر نه راووتو. باقاعده کتابونو کې دا قصه ده، لاس راووتو وی لاس، او د هغه سره لاس میلاو کو. او بعضو بزرګانو چې دی قصه دا راغلی دی چې هغه یې وپیر وي د رسول صلی الله علیه وسلم د قبر سره مسجد نبوي کې چې دی ناست و نو د درود او سلام دپاره ورغلی و، نو هلته پې خوب راغی، وږی شی خوب کې ورته رسول صلی الله علیه وسلم راغی، ډوډۍ وله ورکړه. چې راپاسېد هغه ډوډۍ ورسره په رښتیا لاس کې وه او دا وشو دغه وشو. دا منګړت کیسې دي پالتو. او چې یو بزرګ ته په خوب کې دا راغلی و چې هغه لاړ ډېر په مینه باندې د رسول صلی الله علیه وسلم د قبر له ورغی او سلام یې پرې واچو. نو خوب کې ورته رسول صلی الله علیه وسلم ووایي چې دومره په شدت سره او په مینې سره په موږ سلام ما اچوه، یعنې بیا به زم د قبر نه لاس راوباسم بهر ته. او دې ته ټول سبحان الله وایي او ناسې وو. دا ټولې منګړت کیسې دي. رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې د کوم ځای نه هم سلام او درود وی الله یې ورته رسوي د ملایکو په واسطې سره، او هغه جواب ورکوي. جواب هغه نه موږ اورو او نه لاس راوباسي د قبر نه. او دا مې یاده که چې کم سړی د رسول صلی الله علیه وسلم د قبر په خوا کې په هغه درود ووایي او کم سړی په مشرق د ځمکې او په مغرب کې ووایي، د دواړه یو شان دي. په څه کې؟ هلته رسېدو کې. پوه شوي په دې مسله کې؟ نو دې دا منګړت قیسې چې کومې دي د درود په باب کې چې دا زموږ په ملکونو کې ډېرې مشهورې دي، د دې نه ځان ساتل پکار دي. په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود نه ویل دا د هغه سره بې وفایي ده او دا بخل دی. او حدیث کې راځي، امام احمد امام ترمذي راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي، او امید ده انشاءالله چې موږ به بخیلان نه یو. خو دا حدیث واورئ، البخیل الذي ذکرت عنده فلم يصلي علی. بخیل خو اصل کې هغه دی چې زما تذکره د هغه په مخ کې وشي او په ما درود نه وایي. بخیل دا دی او سم بخیل. یعنی دلته خو د چا پیسې هم نه دي غوښتلي که چې بعضو نه چې پیسې وغواړي لکه د جسم نه چې غوښه پرې کړې، نو دلته خو موږ د پیسو باسو هم نه دی کړی. څه قرباني موږ تاسو ته ویلی چې ولیکئ؟ چا ته خو ما دا نه دي ویلي که نه چې وینه توی کړې د الله په لار کې، یا بچی قربان کا، یا مال ولګوه، یا ځمکه او جیداد ورکه، یا دا وکړه او دغه وکړه. نه، دا وړونده کې ژبه یو سیکرن دو دپاره وخوځوه. نو چې دا هم نه کوي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا یقیني بخیل دی. ها بله دا واوره، ابو هریره رضی الله عنه روایت چې امام طبرانی امام حاکم راوړی دی، وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې رغم انف، نه د ابو هریره رضی الله عنه چې کوم روایت دی د امام ترمذي راوړی، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی. الله دې د هغه سړي پوزه ککړه کړي په خاوره کې چې زما تذکره د هغه په مخ کې وشي او په ما درود نه وایي. دا خیري دي ګورې.